السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې مطالعه سرته رسولي وي. د نن ورځ د لوست لپاره چمتو اوسېږئ او کتابچه او قلم له ځان سره ولرئ. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د اتم ټولګي کیمیا مضمون شپږم صفر کې ولوست، چې په شپږم صفر کې موږ تاسو مهم صنعتي مرکبونه ولوستل او ومو ویل چې د نړۍ ورځ په ورځ پرمخ ځي او د صنعتي کېدو خواته او د تکنالوژي د پرمختګ خواته روانه ده. نو د همدغه نړۍ د صنعتي کېدو یو لامل هم د کیمیا د علم دی، چې د کیمیا د علم په مرسته باندې داسې مرکبونه او مواد لاسته راځي چې هغه نړۍ د صنعتي کېدو خواته بیایي، چې د هغې له جملې څخه ګرانو زده کوونکو یو هم کیمیاوي سره ده. موږ تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې سره څه شی ده. سره هغه کیمیاوي مواد دي چې ځمکې ته د نباتاتو د غذایي موادو د په توګه ورعلاوه کیږي او د نباتاتو د حاصلاتو د ښه کېدو او زیاتېدو سبب ګرځي. ګرانو زده کوونکو، بیا موږ تاسو ولوستل چې په نباتاتو کې تر ټولو مهم همدغه کیمیاوي سره ده چې د نباتاتو لپاره خپله کیمیاوي سره د غذایي موادو په توګه کار کوي او په نباتاتو کې تقریبا د 80 پورې عنصرونه شتون لري، چې دغه عنصرونه له ځمکې څخه د ریښو له لارې په واسطه او د هوا څخه د پاڼو په واسطه جذبوي. او بیا هم موږ تاسو ولوستل چې نباتاتو کې دغه عنصرونه د ځمکې په برخه کې خلاصیږي او د منځه ځي، چې بیا کله ځمکه کې دغه مواد خلاص شي نو موږ تاسو ورته د کیمیاوي سرې په توګه ورته د همدغه عنصرونو یو شمېر علاوه کوو او هغې ته کیمیاوي سره ویل کیږي. نو د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه هم ولوستل ګرانو زده کوونکو، چې نباتاتو کې تقریبا د 80 پورې عنصرونه شتون لري. د هغې له جملې څخه 3 ډېر مهم عنصرونه دي چې نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس دي. نایتروجن د نباتاتو په کلوروفیل، همدارنګه په امینو اسید او پروټینو برخه کې شتون لري او د نایتروجن شتون د نباتاتو د پاڼو او تنو د ودې او نمو سبب ګرځي. او همدارنګه موږ تاسو ګرانو زده کوونکو پوتاشیم ولوست، چې پوتاشیم د نشایستې په همدې ډول د قندونو، کتان، پنبې د رشتو د زیاتوالي سبب ګرځي او همدارنګه د نباتي ناروغیو د مخنیوي سبب ګرځي. همدارنګه د نایتروجن د زیاتوالي منفي اغیزې له منځه وړي. همدارنګه مو فاسفورس ولوست، چې فاسفورس د میوو دانو او په همدې ډول د میوو دانو په د ودې او د نمو سبب ګرځي او د هغې په جوړښت کې چټکتیا راولي. د 80 عناصرو له جملې څخه 10 عنصرونه یې د نبات 9.9% وزن ورڅخه جوړ شوی دی، چې هغه 10 عنصرونه عبارت له اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایتروجن، پوتاشیم، سلفر، فاسفورس، اوسپنې، کلسیم او مګنیزیم څخه دي. او پاتې نور عنصرونه چې موږ تاسو ولوستل 80 عنصرونه نباتاتو په جوړښت کې تقریبا شتون لري، او پاتې نور عنصرونه چې ډېره کمه برخه د نباتاتو د وزن جوړوي، خو بیا هم د دوی شتون ډېر د اهمیت وړ دی. ګرانو زده کوونکو، همدغه د نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم اغیزې ستاسو په تېر لوست کې کورنۍ دنده وه. په دې هیله یم چې تاسو د تېر لوست کورنۍ دنده هم په خپلو کتابچو کې لیکلي وي. ښه ګرانو زده کوونکو، نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. دا چې په تېر لوست کې مو مهم صنعتي مرکبونو له جملې څخه کیمیاوي سرې ولوستې او د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه، نو د نن ورځې لوست باندې چې بیا هم په همدې برخه کې دی پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو هم بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون
د شپږم څپرکي موضوع ده نبات څنګه خپل خواړه په لاس راوړي. موږ تاسو ویل چې ټول ژوندي موجودات خوړو ته اړتیا لري، نو د حیوانات او انسانان چې خپل خواړه له نباتاتو څخه لاس راوړي، نباتات څنګه خپل خواړه په لاس راوړي. او زموږ موخې په دې لوست کې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پایه پورې وکولی شئ چې د نبات خواړه وپېژنئ چې د نبات خواړه څه شی دي او کوم مواد د خوړو په توګه کاروي، همدارنګه کیمیاوي سرې او د هغوی ډولونه زده کړئ چې کیمیاوي سرې کوم ډول مرکبات دي، ډولونه یې څو ډوله لري. د لوست پاڼه مو 80مه پاڼه ده، لوست مو 38 لوست ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو په دې هیله یم چې بیا هم تاسو د نن ورځې لوست ته په پوره غور او دقت سره متوجه اوسیږئ. ګرانو زده کوونکو نباتات د کاربن زیات مقدار او زیات اندازه چې په نباتاتو کې یو مهم عنصر بلل کیږي د شپېتو عناصرو له جملې څخه، نو د دغه کاربن زیاته مقدار او زیاته اندازه د هوا څخه د پاڼې په واسطه باندې پوره کوي او د پاڼه سوري د هوا څخه همدغه کاربن ډای اکساید جذبوي. خو یو په کمه اندازه ګران زده کوونکو نباتات کاربن له ریښو څخه هم د ځمکې څخه د ریښو په واسطه هم جذبولی شي، خو په ډېره کمه اندازه. او همدارنګه ګران زده کوونکو اکسیجن او هایدروجن نباتات څه ډول جذبوي یا یې لاسته راوړي. اکسیجن او هایدروجن چې د اوبو په جوړښت کې شتون لري، نباتات یې د ځمکې څخه د ریښو په واسطه جذبوي. په همدې ډول ډېر نور عنصرونه هم نباتات د منحلو مالګو او یا هم د منرالونو په بڼه د منحلو منرالونو او مالګو په بڼه او یا هم د ضعیفه تیزابونو په بڼه د ځمکې څخه د ریښو په واسطه جذبوي او نبات ته په همدغه لاره داخلیږي چې نبات بیا ورڅخه د خپلو خوړو یا غذایي موادو په توګه کار اخلي. او ګرانو زده کوونکو د دغه په معمولي توګه موږ تاسو منرالي مالګې چې د نایتروجن لرونکي وي، د پوتاشیم لرونکي وي او د فاسفورس لرونکي وي، هغه د دغه درې عناصرو لرونکي مالګې موږ تاسو د کیمیاوي سرې په بڼه ځمکې ته علاوه کوو تر څو نباتات جذب کړي، د ریښو په واسطه یې جذب کړي او په خپل جوړښت کې ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو که چیرته ځیر شو په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي چې د همغه عملیې په مرسته باندې همدغه کاربن ډای اکساید او اوبه چې کاربن ډای اکساید نبات د ریښو له لارې جذب کړی وي او اوبه یې د کاربن ډای اکساید نباتاتو د پاڼو له لارې جذب کړی وي او اوبه یې د ریښو له لارې جذب کړی وي، دا دواړه سره یو ځای کوي د لمر د رڼا په شتون کې او د کلوروفیل په برخه کې په څه شي بدلوي، په ګلوکوز باندې چې بیا له ګلوکوز څخه د میوې په جوړښت کې هم ګټه اخیستل کیږي او خپل نبات هم د ګلوکوز له تولید شوې انرژي څخه ګټه اخلي. ګرانو زده کوونکو تاسو دغه شکل ته ځیر اوسیږئ. په دې شکل کې تاسو ګورئ چې د نبات یوه پاڼه ده، د نبات پاڼه په داخلي جوړښت کې کلوروفیل شتون لري. د هماغه کلوروفیل د لمر د رڼا په موجودیت کې اوبه چې نبات ته داخلي شوي دي د ریښو له لارې او کاربن ډای اکساید چې له هوا څخه د سوریو په شکل اخلي، نو دغه اوبه او کاربن ډای اکساید سره یو ځای کوي، په پایله کې ګلوکوز جوړیږي او د ګلوکوز د جوړېدو څخه چې کله جوړ شي بیا په میوه کې هم ګټه اخیستل کیږي او خپله نبات هم د همدغه ګلوکوز د انرژي څخه ګټه اخلي د خوړو په ډول او په همدارنګه نور انسانان او حیوانات هم د همدغه جوړ شوي ګلوکوز څخه ګټه اخلي. ګرانو زده کوونکو نو راځو د نن ورځې دوهم موضوع ته چې دوهمه موضوع زموږ او ستاسو کیمیاوي سرې دي. کیمیاوي سرې څرنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو اوس پوه شوئ چې نبات څنګه خپل خواړه لاسته راوړي، څوک به ووایي آفرین ډېر ښه. د هوا له لارې کاربن ډای اکساید او د ځمکې له لارې اوبه، همدارنګه منحل منرالونه او مالګې او ضعیفه تیزابونه د ریښو په واسطه نبات لاسته راوړي او جذبوي چې همدغه د خوړو په حیث
ترې ګټه اخلي. راځو کیمیاوي سرې هم زده کوو په دې لوست کې. کیمیاوي سرې انسانانو له ډېرو پخوا زمانو څخه نباتاتو ته یو شمېر طبیعي مالګې ورکولې او د همدغه طبیعي مالګې کرهڼیزو محصولاتو ته دې په خاطر ورکولې چې کرهڼیز محصولات یې ښه شي او ښه کیفیت لرونکي وي او کرهڼیز محصولات یې د زیات وي. نو د نبات د اړتیا د پوره کولو په خاطر یې همدغه طبیعي مالګې د پخوا زمانو څخه انسانانو ورکولې او د بشري ټولنو په انکشاف سره کله چې بشري ټولنې پر مخ ولاړې او انکشاف یې وکړی، وروسته بیا له هغې څخه ګرانو زده کوونکو نو د غیر عضوي مالګو څخه چې استفاده کېده چې هغه ته غیر عضوي مالګو ته کیمیاوي سرې هم ویل کېږي او په مصنوعي ډول هم جوړېدلی او له طبیعي کیمیاوي سرو څخه هم د نباتاتو د خوړو په توګه ګټه اخیستل کېده. غیر عضوي ترکیبي سرې چې د معدني سرو په نوم هم یادیږي، هغه سرې چې هغه ترکیب شوي وي یعنې په مصنوعي ډول جوړې شوي وي هغه غیر عضوي ترکیبي سرې ته معدني سرې هم ویل کېږي. د مالګو له جملې څخه حسابېږي. دوی په خپله همدغه غیر عضوي ترکیبي سرې یا معدني سرې مالګې دي او دا سرې د طبیعي منرالونو او همدارنګه د هوا له نایتروجن څخه په لاس راوړي او په ځمکه کې علاوه کوي تر څو د نباتاتو حاصلات د ښه کیفیت لرونکي او ډیر شي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو سرې هغه مواد دي چې هغه موږ تاسو تېرو لوستونو کې هم ورته اشاره کړې وه. سرې هغه مواد دي چې هغه د کرنیزو محصولاتو کیفیت او کمیت لوړوي، یعنی هم یې د اندازې له مخې کرنیز محصولات زیاتولی شي او په همدارنګه د کیفیت له مخې هم د کرنیزو محصولاتو کیفیت ښه کېږي. کله چې موږ تاسو سرې ځمکې ته ور علاوه کړو نو بیا هغه ځمکه ښه حاصلات ورکوي، ښه نباتات په باندې زرغونه کېږي او نباتات ښه وده کولی شي. خو که چېرته موږ تاسو د څو کلونو لپاره په ځمکه کې نباتات کرو او یا یو ډول نباتات کرو هغې ته کیمیاوي سرې علاوه نه کړو، ورزیاتې یې نه کړو، نو د هغه ځمکې موجود عنصرونه او مواد له منځه ځي، ختمیږي او په پایله کې بیا په هغه ځمکه باندې نباتات ښه وده او نمو نشي کولی او ښه حاصلات نشي ورکولی. ګرانو زده کوونکو همدارنګه چې موږ تاسو مخکې وویل نباتات خپل غذایي مواد اساسي برخه د غذایي موادو له ځمکې څخه اخلي. که چېرته په ځمکه کې په مسلسل ډول یو نبات کرل کېږي نو د هغه نبات د اړتیا وړ عنصرونه په هغه ځمکه کې له منځه ځي. باید د مالګو او یا د کیمیاوي سرو په ډول هغه ځمکې ته د نباتاتو د اړتیا وړ مواد ورزیات شي. او په همدې ډول موږ تاسو ولوستل ګرانو زده کوونکو چې حاصلات د کمیت او کیفیت په لحاظ د کیمیاوي سرو په واسطه باندې ښه کېږي. خو که چېرته کیمیاوي سرې ځمکو ته علاوه نه شي نو د هغې ځمکې د نباتاتو حاصلات یې کیفیت او کمیت په لحاظ باندې خرابېږي او کیفیت او کمیت له لاسه ورکوي. د ځمکې د قوي کولو لپاره موږ تاسې باید ضروري عنصرونه همغه ځمکې ته ورکړو تر څو ځمکه قوي واوسېږي او بیا نباتات ورباندې ښه زرغونه شي. او په د دویم ځل لپاره چې کله موږ تاسو په هغې ځمکه نباتات کرو نو هغه نباتات ښه وده کولی شي او ښه حاصلات ورکولی شي. موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د محلول په ډول هم ځمکې ته ځینې کیمیاوي سرې علاوه کوو چې بیا په ځمکه کې که چېرته موږ تاسو هغه نباتات ته اوبه ورکوو نو بیا که په محلول په ډول نه وي په جامد ډول هم موږ تاسو ځمکې ته کیمیاوي سرې علاوه کړو نو بیا چې کله موږ تاسو نباتاتو ته اوبه ورکوو په د همغه اوبو سره دغه مالګې محلول جوړوي. په پایله کې د محلول په ډول باندې نباتات د ریښو په واسطه له ځمکې څخه خپل د اړتیا وړ عنصرونه اخلي. او ګرانو زده کوونکو همدارنګه له هوا څخه چې مخکې مو وویل همغه کاربن ډای اکساید جذبوي او د کاربن زیات مقدار همدغه د نباتاتو له هوا څخه پوره کېږي.
ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. په دې هیله یم چې تاسو دا لوست ته ښه متوجه شوي اوسیږئ او د نن ورځې لوست مو هم بیا هم په پوره غور او دقت سره زده کړی وي. د نن ورځې لوست ستاسو دا دی چې تاسو به په خپلو کورونو کې د کیمیاوي سرو په اهمیت له خپلو کورنیو سره خبرې وکړئ او د کیمیاوي سرو د ډولونو پوښتنه به وکړئ چې کوم ډولونه د کیمیاوي سرو ستاسو په کورنیو کې پېژندل شوي دي هغه په یو کورنۍ دندې په کتابچه کې د هغې نومونه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو په لنډو ټکو کې بیا هم د لوست لنډیز تاسو ته وایم چې نبات څنګه خپل خواړه په لاس راوړي. آفرین ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو مخکې اشاره کړې وه چې نباتات 8 عنصرونو ته اړتیا لري چې له هغې جملې څخه 10 عنصرونه یې د نباتاتو د وزن 9.9% برخه جوړوي. دغه 8 عنصرونه نباتات په دوه لارو باندې لاسته راوړي چې یو د هوا له لارې د نباتاتو د پاڼو سوریو څخه ورته داخلیږي او همدارنګه د ځمکې له لارې چې د ریښو په واسطه یې نبات ځان ته جذبوي او بیا د نبات د پاڼې په کلوروفیل برخه کې یا په شین رنګه برخه کې د لمر رڼا په شتون کې همدغه کاربن ډای اکساید اوبه او یا نور مواد سره یو ځای کیږي چې د کاربن ډای اکساید د اوبو یو ځای کېدو څخه ګلوکوز جوړیږي. همغه ګلوکوز د انسانانو یا حیواناتو د غذایي موادو په توګه هم کارول کیږي لکه انګور، هندوانه او ځینې نور مواد میوې او خپله د نبات هم د همدغه جوړ شوي ګلوکوز څخه ګټه اخلي د غذایي منبع په حیث او په همدې ډول نور کیمیاوي تعاملات یې هم په د نباتاتو د بدن په جوړښت کې سرته رسیږي. او کیمیاوي سرې مو ولوستې ګرانو زده کوونکو. دا چې موږ تاسو وویل چې کیمیاوي سرې هغه مواد دي چې هغه د کرهنیزو محصولاتو حاصلات د کیفیت او کمیت له مخې ښه کوي. که چیرته په مسلسل ډول په یو ځمکه باندې کې نباتات وکرل شي د وخت په تېرېدو سره د هغې ځمکې کې موجود عنصرونه او مواد له منځه ځي او په پایله کې د نباتاتو حاصلات د کیفیت او کمیت له مخې ضعیفه کیږي او خرابیږي. نو موږ او تاسو باید دغه ځمکې ته کیمیاوي سرې ور علاوه کړو چې همدغه د نباتاتو د اړتیا وړ مواد او عنصرونه او یا د نباتاتو غذایي مواد پکې شتون ولري تر څو په هغې ځمکه باندې د بیا ځل لپاره نباتات ښه حاصل ورکړي. ګرانو زده کوونکو، نو غواړم چې د نن ورځې لوست مو هم تاسو په پوره غور او دقت سره زده کړی وي او د راتلونکي لوست لپاره چې کیمیاوي سرو ډولونه به پکې ولولو تاسو پوره چمتووالی په خپلو کورونو کې ونیسئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.